ظلمونه د عربو د زنانو سره زنانه به ساتلې وي د بدکارۍ دپاره په کور باندې به توره جنډه ودرولې وه کل عام خلکو ته اعلان و چې د کور ته راځئ او خپل حاجت پوره کوئ بدکاري کوئ په عربو کې څو قسمه نکاح به چلېدله نکاح نوم یې د نکاح یوې زنانه به وایي لس سړي راوستل او بدکاري به ورسره کوله ماشوم چې به پیدا شو چې څوک به خوښ و هغه ته به ویل دا ستا زوی شه اواز تیز که استاد د بدل نکاح شغار سړی به راولګېده بل ته به یې وویلې دا لور دې ماله یا زما دې زوی له په نکاح راکړه هغه به ورته ویل در کومه خو ته به ما ته لور راکې زمونږ دې خلکو ته دا بدل راورسېد څومره زمونږ خویندې زمونږ نوڼه هغه په بدل کې لاړې لا شغار فی الاسلام اسلام کې د شغار د بدل نکاح حرامه ده په دې کې د هیچا اختلاف نشته د امت اتفاق دی چې دا نکاح حرامه ده چې ورته ووایي چې لور در کوم خو په دې شرط چې ته به لور راکې که مهر پکې مقرر یو که نه مقرر دا بدل دی نو هغه د عربو ظلمونه عربو به زنانو ته میراث نه ورکو پلار به وفات شي ورونه به د شرمخانو په شان راله مال به تقسیم شي د پلار پسې ډېره جړه خویندو وکړه په پلار باندې چې ډېرې خفه کېدلې خویندې او نوڼه خفه کېدلې او میراث ورونو یوړو نن زمونږ حال وګوره د دې مسلمانانو بیا بالخصوص زمونږ د پښتون معاشرې مونږ په جماعتونو کې ډېر ښه مسلمانان یو مونږ په اول صف کې منځونه کوو مونږ خپله چهره ډېره خوږه جوړه کړې ده مونږ کال کې 2 ځله منډې وو عمره کوو مونږ کال په کال حجونه کوو مونږ د اسلام دعوې کوو خو تر ننه پورې په سلو کې نه په زرو کې یو مسلمان صرف لور ته یا یو مسلمان خور ته میراث ورکوي 999 مسلمانان ننم خویندې د میراث نه محرومه ساتي دا د امت مسلمه حال دی یره د زنانو سره ظلم کیږي او زما د خور سره پلان کې ظلم وکړو او خمي وسره ظلم وکړه دا تا سره څومره ظلم کړی د پلار دومره جایداد تقسیم شي پیسې تقسیم شوي پټي تقسیم شول دکانونه تقسیم شول دا خویندې د کاڼي نه پیدا وي که د هغه پلاره پیدا دي ده ای مسلمانانو دا پردی حق دی زمونږ په غاړه کې پروت دی یغفر للشهید کل شیء الا الدین شهید ته الله هر څه بخي چې څوک د الله په لاره کې شهید شي هره ګناه یې معاف شي الا الدین پردی قرض پردی حق او پور الله نه بخي ته مسلمان او زه مسلمان چې هر څومره نیکعمله شو خو چې د خویندو حقونه موږ نه وي ادا کړي پوره د میراث برخه مو نه یې ورکړي د قرآن کریم د آیات مطابق میراث مو نه یې ورکړی دا منځونه دا نفلونه دا تلاوتونه دا عمرې دا اعتکافونه دا حجونه نه دي قبول زه نه ویم
رسول الله علیه السلام فرمایي یو سړی یاد کو وی حج ته لاړه بیت الله ته اوږد سفر یې وکړ پیاده روان دی اشعث اغبر دا ویښتې د دوړو نه ډک شو ډېر ستوړی بیت الله ته ورسېد حرم یې ولید او لاسونه یې اوچت کړه یا رب یا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أنا يستجاب هغه حاجي چې پیاده لاړه حج ته ستړی ستوړی حرم کې ولاړ ډوډۍ د حرامو اوبه د حرامو لباس د حرامو ویزه د حرامو پاسپورټ په حرامو ټیکټ د حرامو د کمرې د اوټل خرچه د حرامو پیسو نه انا یستجاب دلته پرېږده په حرام کې بیت الله کې هم دعا او عبادت نه قبلیږي ځان مه ستړی کوه د خور مال خوړل دې ته حرام وایي ویره خویندې میراث نه علي چا وله بیله کړې ده او چا وله ورکړې ده چې خور یې دا ستا شوتې خو د پښتنو معاشره د خویندو کې حیا ده کله رور ته وایي چې ماله میراث راکړه نو دا د عربو ظلم و چې زنانو ته به میراث نه ورکوه هغوی به څه ویل وی لور ته خور ته میراث ځکه نه ورکوو چې دا توره نشي چلولی جنګ نشي کولی سړي به میراثونه علي